بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د خسو بابا نه یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې درله یو ډېره ښکلې او خوندوره او مزداره قصه راوړې ده. قصه ده د یو شهزاده او د سوداګر. انشاءالله امید دی چې قصه به ستاسو خوښه شي. قصې ته به راځو، خو د هغې نه مخکې یو دا درخواست زما د ملګرو ته، زما د مینوالو ته چې یاره دا ټیک ټاک چې دی نن سبا ډېر یو عام د استعمالېدو شی او ډېر مشهور دی. نو ما هم دغه ټیک ټاک د ډېر وخت نه جوړ کړی دی او په دې خبره چې هلکه زمونږ دا ویډیو به هم څوک لایک کوي او څوک به شیر کوي هلته. ماشاءالله زمونږ دلته هم تقریبا 100 زره ملګري زموږ سره په چینل کې جمع دي. نو ما چې په کار دا دی چې دا ملګري زموږ سره په دغه سوشل پلیټفارم باندې یعنې په دغه ټیک ټاک باندې هم زموږ سره نو زه به ستاسو سره خپل د ټیک ټاک آی ډي شیر کړم او ستاسو ټولو ملګرو ته درخواست ده چې کوم ملګري په دغه پلیټفارم باندې یئ نو ضرور هلته زموږ سره شرکت وکړئ. زموږ سره په هغه آی ډي کې په هغه د ټیک ټاک په آی ډي کې زموږ سره هلته هم ملګرتیا وکړئ چې زموږ دا ملګرتیا د یوټیوب په شانتي هلته هم جاري یو څو نومونه دي په منډه یم دغلته بیا قصې له راځم تاسو له. ښایسته باچا د کراچۍ نه، محب د افغان نه، فلحال په ایران کې دی، عمر زمان د سر باندې نه، مدثر احمد دی، نویز خان د کراچۍ نه، نجم مدین د مدین دی، د مسقط عمان نه دی، ارشد خان د سوات کوټلۍ نه. د په تېر ویډیو باندې د ټولو نه اولنی کمنټ کړی نو یو جهان مننه. رامشاد د اورو نه چې کوم زموږ کلیوال دی سبحان د آیزا او د زریان پلار دی دغه آیزا او زریان ماشومان دي او سبحان پلار دی. یو جهان مننه. قدرمن انشاءالله هم خوشحاله کړه د چا نومونه پاتې شوي انشاءالله پر روان ویډیو کې پر روان قصه کې به ضرور شاملو. قصې له اوس راځو. قصه ده د یو شهزاده او د سوداګر د لور. وایي چې پخوا په زمانه کې یو بادشاه او د هغه یو زوی چې هغه ته ډېر زیات نازبین و. هغه شهزاده د خپل زوی له ډېر په ناز باندې او ډېر په نخرو او ډېر په خوشحالو ډېر په ډنګ ډونګ باندې وله ډېره ښایسته جینۍ وله راوستی یا یو شهزادګۍ یا د یو مالداره سړي لور او ډېره یو ښایسته جینۍ وله راوسته او ډېر په خوشحالو په دغه باندې واده وشو. خو قدرت ته ګوره چې شهزاده دغه جینۍ پرېښوده، طلاق یې کړه. بادشاه خفه شو چې یاره دا خو لکه ګوره ما دومره په سلو کې یو دانه جینۍ مې خوښه کړې وه د خپل زوی له ما راوسته ده طلاقه کړو. ویې چې دا خیر نو ده به خوښه شوې نه. قدرت خبره ده چې د طبیعت ونه لګي د ژوند بیا نه تېرېږي نو بس ده به پرېښي. نو ده بیا څه چل وکړو چې څه وخت بعد د خپل زوی له بیا ډېر په هنر باندې او ډېر په دغه باندې وله بله یو ډېره ښکلې او ښایسته جینۍ وکته، هغه یې وله راواده کړه. شهزاده هغه جینۍ هم پرېښوده. بادشاه بیا ډېر خفه شو. خیر خو د خپل زوی ته بیا هم څه ونه ویل. او په درېیم ځل چې د خپل زوی له واده کړو ډېر په سوچ سمج سره او ډېر په دغه سره په خپل ټول ملک کې او داسې یو ښایسته او حسین و جمیله او ښه تعلیم یافته جینۍ د خپل زوی له وکته چې د هغې باندې له پاسه او د هغې نه ښه بله ونه. دغه جینۍ چې کله د بادشاه د خپل زوی له د شهزاده له راواده کړه شهزاده د بلا بچي هغه جینۍ هم پرېښوده. بادشاه په دغه ځل غوسه شو. بادشاه وی چې ښه زه به تاله ودونه کوم او زه به تاله جینکۍ راولم او ته د بلا بچې ته جینکۍ پرېږده او ته ماله خفګانونه ګوره آخر تا په څه قسمه جینۍ پکار دي. خیر بادشاه هم ترې خفه شو. دی د خپله کوره وویسته خلکو هم قسمه قسم خبرې کولې تاسو پوهېدی شئ. نو بادشاه چې د خپل زوی شهزاده د محل نه وویستو د ډېرې بدنامۍ د وجې د ده د دې خوی د ده د عمل د وجې بادشاه پرې پوه نه و چې چل څه دی. خیر دی چې د دغې محل نه ووتو او را روان شو. دی لاړ ده اړو خپل د پلار ته اړو څه ګیله ونه کړه چې یاره یا بابا تا زه بد وکړه یا زه یا شهزاده یم یا ستا زوی یم یا نازبین یم او ته زما سر زیاتی کوې ته ما ته محل نه وباسې. اړو څه ګیله یې ونه کړه. بس سیده د محل نه راووتو بس یو طرف ته روان د ښاره ووتو. د ښاره ووتو بل طرف ته داسې وړوکي شانتې قصبه یو غټ شانته کلی ورته ووایه ځکه چې ډېر شی کلي چې وایي راټول شي نو هغې ته بیا قصبه ویلی شي. نو دغه یو غټ کلی دی او په دغه کلي کې یو مالداره سړی دی. د دغه مالداره سړي ډېر شی ګډې بېزې دي او څاوري هم دي. دی د کار په درک کې ګرځېده یو ځای کې په بل ځای کې چې یاره ما ته څه کار روزګار میلاو شي څه مزدوري نوکري راته میلاو شي چې یاره ځان له خامخا د خېټې له
څه خوراک روزي راله الله راکوي. نو بس د دغه سوداګر لار ورته چا وښودله چې هلته لاړ شو. د دغې سوداګر یا د دغې مالداره سړي ډېرې غواګانې میښې دي، ډېره ګډې چیلۍ دي، بیزې دي. نو تاله به خامخا نوکري درکړي، څه نه څه روزګار به د هغه سره میلاو شي تا ته. دی چې دغه سوداګر له لاړ شي نو هغه ته خپل خدمت پیش کړي. هغه ته ووایي چې یاره زه ښه ځوان جان یم او ښه تکړه یم او که ته به ما باندې څه پیټی وړې، که ته به ما باندې څه بل څه کار کوې، هر څه روزګار چې وي نو زه لکه د هر روزګار دپاره زه فټ یم، برابر یم. که ستا سره څه کار وي نو چې زه ته ما له دغه روزګار راکړې چې زه ستا سره کار وکړم. دغې سوداګر دغې مالداره سړي چې دا هلک ولیدو نو واقعي چې دا خو یو شهزاده و، په محل کې پایېدلی و. نو په داسې کمی ورته نه و، ښه د وجود نه ښه توانه و، ښه تن و من او ښه یو ګبرو جوان و. هغه خوښ شو چې هلکه دا خو واقعي تکړه پهلوان هلک دی او د کار سړی دی، راشه دا خو ښه دی چې ځان سره یې په کار وساته. بس دا شهزاده یې د ځان سره نوکر کړو. شهزاده خو هغه ته داسې ونیو چې زه د دې ملک د باچا زوی یم، یعنې شهزاده یم. دغه ذکر یې ونه کړو، خو په یوه عامه جامه کې او د یو نوکر په شکل کې بس د هغه سره نوکر شو، خپل روزګار یې شروع کړو. د هغه سره به یې مختلف د څاورو خدمتونه کول، د هغه بیزې به یې ساتلې، د هغه د څاورو ګیاګانې وغیره چې کوم د هغه د وس کم څومره کار و چې هغه کم کار ته رسېدی شو نو هر یو کار به یې کوه، هر کار ته به یې ځان رسو، هره منډه تړله به یې واله. د ده د دې ایماندارۍ د وجې، د ده د دې دومره منډې تړلې او د دې تکړهوالي د وجې د دغې سوداګر د هلک خوښ شو. خوښ شو هلک، خو چونکې شهزاده و نو په رنګ روغن هم برابر او نور هم ایماندار و، په تنه او په دغه هم ښه ګبرو، ښه طاقتور، ښه تکړه ځوان و. نو د ده د سوداګر خوښېدی قدرتي خبره وه. د دغې سوداګر په کور کې صرف یوه لور وه چې کومه ډېره ښایسته او تعلیم یافته او یو هوښیاره جنۍ وه او ډېره پوهه او د هرې خبرې په جوړتیا باندې به رسېده. دې سوداګر دا سوچ وکړو چې د ده نه بل ښکلی او تکړه ځوان به ما ته بل میلاو نه شي، چونکې ایماندار هم دی نو دی به زما لور هم ښه وساتي او به ورسره خوشحاله وي. نو بس ده ځان سره په اړه کې دا سوچ وکړي چې یاره دا خپله لور چې کوم ده نو دا دې هلک له یې ورکومه، ده ته یې په نکاح کومه، ده ته یې واده کومه. دې هلک ته یې خو څه ونه ویل، خو چې کور ته راغی نو خپلې لور ته یې دا خبره وکړه چې لورې ما داسې یو سوچ کړی دی، آیا ستا دا سوچ خوښ دی که نه دی خوښ، دا خبره ستا خوښه ده، ته پرې راضي که نه. دغې لورې ورته ووایي چې بابا چې تا پرې دومره سوچ فکر کړی او ستا دومره د هلک خوښ شوی دی نو ما ته خو پسې نور اعتراض نشتي، خو ته صرف دغه یو کار وکړه چې داسې ډایرکټ فیصله مه کوه، ځکه چې د انسان داسې په لږ ساعت کې پته نه لګي. ته داسې کار وکړه چې دغه هلک د ځان سره په سفر چېرته بوځه، ته به په سفر کې د ده مشاهده وکړې، د ده هلته به وګورې، د هر انسان په سفر کې په ازمایش کې پته لګي چې د ده اصلیت څه دی او دی په څومره اوبو کې دی. نو چې کله ته د سفر نه واپس رالې نو بیا به مونږ دواړه مشوره وکړو، سلا به وکړو، نو که دی صحیح و ستا په نظر کې بس بیا ټیک ده، زما ستا په خبره زه بلکل راضي یم، او که صحیح نه و نو هم بس دا خبره به په دې ځای پاتې شي. پلار یې د دې خپلې لور دا خبره غوره وګڼله او په بله ورځ راغی نو دې شهزاده ته یې وویل چې هلکه داسې کار کوو چې دا د ګډو بیزو او دا د دې دا کار چې دی نو دا به هغه نورو نوکرانو ته به پاتې شي، ابه یې کوي او دواړه داسې کار کوو چې دواړه چېرته په سفر ځو، ډېر ضروري کار مې دی، څه اهمې مسلې دي هغه سرته رسول غواړي نو دواړه په سفر ځو. هغه ورته وایي چې ټیک دا خو ملازم و نوکر نو هغه خو د ده خوښه وه چې په کمه په مخ کې کوو. خیر دی ورسره په مخ کې شو چې په مخ شو چې دوی روان شو څه دی روان دي نو ګوري چې یو کنډک والا مخې راغی، د بیزو یو کنډک دی. په دغه کنډک کې دې شهزاده چې دې کنډک ته راسي په هغه ور وکاته نو ده ویل یاره څه پکې کم دي او څه پکې سیوا دي. دا سوداګر حیران شو چې هلکه د دې څه مطلب چې څه پکې کم دي او څه پکې سیوا دي، خو بس بیزې دي او کنډک دی او روان دی. دوی روان چې بل ځای ته مخې له ورغلي نو ګوري چې یو بل کنډک والا مخې راغی، د بیزو کنډک. دا شهزاده بیا وایي چې یاره دا خو څه سیوا دي او څه کم دي. بس دا
دغه چې دی دا سوداګر دی حیران شو په ډکي وي چې یار دا خو ماته دا لک خو ماته څه بېوقوفه ونه ښکاره شو کله و چې زیات دی او کم دی او کله و چې کم دی او زیات دی دغه یو د بیزو کنډک دی او په دغه کې څه دي دا څه دی اوټ پټانګ خبرې کوي څه یو غر او بل غر ولي خیر دوی روان دي روان دي چې یو ځای ته ورسېده نو په هغه کلي کې دوی میلمانه شو چې میلمانه شو نو هغه کلیوالا ورله اوبه راوړې دا پی یې ورله راوړه چې پی ورله راوړه نو دې شهزاده څه چل وکړو چې دا پی لاول په خپله وڅښل وروسته بیا د خپل مالک له ورکړه په دې باندې دا مالک پړه کې دغه شو چې هلکه دا دومره بې احترامه دی دومره بې ادبه دی ته ګوره چې پی راوړه نو هغه زه وګوره لاول ده وڅښله بیا ما لا په کار دا وي دا لاول ما څښلی او پاتې مې دله ورکړی وی خیر صحیح ونه وي دوی د دغې کلي نه رخصت شو په بل ځای کې په لاره کې دا سوداګر تږی شوی نو په یو ځای کې کویه خلکو ترې اوبه راویستلې او څښلې نو دې سوداګر دې شهزاده ته وي چې هلکه زه خو تږی شوی یم نو دې شهزاده ولګېد لاړو د دغه کوي نه چې کومو کسانو اوبه راویستې د هغوی نه یې په یو لوښي کې اوبه راواغستې او راوړې نو لاولې دې مالک له ورکړې چې مالک چې دا اوبه وڅښلې دغه سوداګر اوبه وڅښلې نو بیا د دغه جام یا دا کم کنډولی چې دا یې واغست او بقایه اوبه یې په خپله وڅښلې مالک په زړه کې خفه شو چې یار دا ته ګوره چې کومه قیمتي شی او پی نو هغه یې لاول په خپله وڅښل وروسته یې بیا ماله راکړل او چې کوم د عام یو د استعمال شی اوبه وي نو دا یې لاول ماله راکړې په ما یې وڅکولې هغه پاتې بیا په خپله وڅښلې خیر د دغه خبرې د سوداګر ته پرېوتې چې یو مخصوص مقام ته ورسېده نو د هغه ځای نه د سوداګر یا دغې مالداره سړي ځان له څه لږ ډېر ټک ټوک کارونه چې جمع کړي یا یو ښار ته تللي هغه ختم کړه راواپس شو چې راواپس شو نو دوی په بله لار راغله په بل لار چې را روان شو نو په یو ځای کې دوی له قبرستان مخې له راغی مقبره ده نو دا شهزاده پرې غږ وکړو چې یاره په دې مقبره کې خو څه مړه دي او څه ژوندي دي دا سوداګر حیران شو چې ته خدای تعالی بنده دا خو ټولو د ټولو نه الله روحونه اخیستي دا خو مړه دي او مړي پراته په مقبره کې خو ظاهره خبره چې مړی پروت او ته دې بېوقوفه ځه ګوره دا ګوره چې لیونی دی که څه سودایي غونده کې دی دا دې څه خبرې کوي چې څه مړه دي او څه ژوندي دي خیر څه ذکر نه کوي دې هلک ته را روان دي چې د دغې نه مخې ته راغله نو اوس یو ښکلی ښایسته باغ لګېدلی غټ په هغه دور کې یا د کجورو باغ دی یا د هر سیسیس باغ چې دی خو باغ لګېدلی ښکلی مزېدار باغ لګېدلی باغ داسې دی چې تک شین ولاړ او داسې چاپې وایي سمې دا هلک چې دې باغ ته راسې په غور وکاته دې شهزاده دې باغ ته ښه په غور وکاته نو دی وایي چې یاره باغ خو ښه باغ دی ډېر ښکلی او ډېر غټ باغ دی خو دا باغ به یا پته نه لګي چې یا به دا باغ وچي او یا به دا باغ شین او داسې ښکلی چاپې وهونکی وي دا سوداګر بیا حیران شي چې هلکه دې هلک ته ته اوس ګوره یعنې آخر د دې څه مطلب شو داسې ښکلی ښایسته باغ دی او تک شین ولاړ دی او ښه صحتمند او ښه په چاپو دی او په دې کې هم ښه په خپله هم وایي چې دا باغ ډېر ښکلی باغ دی خو بیا هم وایي چې دا باغ به یا وچي او یا به تک شین دی په دغې خبره دا سوداګر ونه رسېد سوداګر ته پته ولګي یاره زما لور چې ما ته وایي چې ته د دې هلک سره ته سفر وکړه نو دا د اصلیت نه ته خبر شي او دا هلک چې دی نو دا زما د لور مناسب نه دی او بس پړه کې ځان له خبره فیصله یې ځان له پړه کې بس کاره کړه بس دوی په دغه سفر نه واپس چې راورسېده خپل ځای ته دغه هلک واپس په خپلو کارونو ولګېده دا سوداګر دغه مالداره سړی خپل کور ته راغی او د خپل لور ته یې قصه وکړي چې لورې دا خبره ستا صحیح وه ښه ده چې زه خطا شوی نه یم او دغه هلک له مې ته ورکړې نه یې ستا خو به زندګي تباه شوه هغه ته وایه بابا دا څه چل شوی دی څه خبره شوې ده چې ته لاول ستا دغه هلک دومره خوښ او اوس ته دومره په هغه خپله خبره ستومانه نو هغه ورته بیا ټوله قصه وکړي چې یاره پلانکي ځای کې دا چل شوی پلانکي ځای کې دا چل شوی پلانکي ځای کې دا چل شوی دا ټولې خبرې یې ورته په خط کړي نو دغه لور یې ورته وایي چې بس بابا تا چې دا کم هلک خوښ کړلی نو بس دغه هلک زما خوښ شو او دا صحیح دی او بس ته زما رشته دله ورکړه او ما ده ته په نکاح کړه او ما ته دا منظور دی قبول دی راته سوداګر حیران شي چې لورې دا ته څه وایې دغه هلک خو داسې څه عجیبه خبرې کړلې زه یې حیران کړی یم
او دا سوچ لا اول ما کړی زه په خپل سوچ پښیمان یم ته اوس وایي چې ته ول ما ورکړه دا صحیح دی. بیا هغه ته وایي چې بابا دا ډېر هوښیار او ډېر جوور انسان دی او د په هره خبره کې ډېر جوور او ډېر د لرې مطلبي او زه تا اوس په دې خبرو پوه کوم. پلار ورته وایي چې زه حیران یم لورې خو ټیک ته ما په دې خبرو پوه کړه چې د دې ده چې دا کومې خبرې کله د دې نور څه مطلب کیدی شي. نو هغه ورته وایي چې بابا زه تا ته د دې اخرې نه دا واقعیت رالمه چې کله تاسو په یو باغ رالی او ده وایي چې دا باغ خو ډېر ښکلی باغ دی خو دا باغ به یا وچي او یا به تک شیني. د دې مطلب دا چې دا باغ که د سړي په خپلو پیسو لګولی په خپل آمدن یې لګولی په خپلو ذاتي پیسو یې لګولی نو دا باغ به تک شیني او که دا باغ یې د قرضو په پیسو لګولی نو بیا دا باغ وچ دی. نو مطلب یې دا شو چې دا باغ که په خپلو پیسو لګولی خو به د زړه سپک دی د زړه دمه دی او دا باغ که لږې روپۍ ګټي او که ډېرې پیسې ګټي او که هر څه چې کوي هر څومره آمدن چې کوي خو دغه سړي به پرې زړه دمی او دی به ورته هر ټایم خوشحالی ځکه چې دا د ده یو جمع کړی شوی آمدن دی دا د ده آمدن دی د ده پیسې دي نو دا تک شین دی دا آمدن د ده دی نو دا تک شین دی او چا چې د قرضو په پیسو لګول دی نو د هغه دپاره دا وچ ځکه چې دی چې دا باغ خو یعنې دا باغ خو ولاړ دی خو دا پیسه چې کومه پکې لګېدل نه خو د ده نه ده که نه خو پردی د قرض ده نو باغ خو د ده څه نه شو خو پردی د قرض پیسې شو نو خو دا دا خبره چې دا باغ وچ شو. پلار یې حیران شو چې لورې دا خبره خو دې بلکل ټیک ده. خو بیا راغله د قبرستان خبرې له چې یاره په قبرستان کې دې هلک وایي چې یاره دې مقبره ده خو څه پکې ژوندي دي او څه مړه دي. نو پلار یې وایي چې یاره دا خو څنګه خبره ده پیغمبری خو ظاهره خبره چې ټول پکې مړي پراته دي او چې نه که نه بابا د ده د دې خبرې مطلب دا و چې په دې مقبره کې چې کوم دا ژوندي پراته دي څه پکې ژوندي دي نو دا ژوندي هغه خلک دی چې چا نیک عمله او دیندار اولاد پرېښی فرمانبردار اولاد یې پرېښی نو هغه مطلب کې مثال کې ژوندي داسې دي چې دغه اولاد یادی او دوی پسې ختمونه او دواګانې کوي دوی پسې صدقې کوي دوی به د هغو دپاره منځونه او روژې د هغو دپاره کوي د هغو د ثواب دپاره د هغو د مغفرت دپاره دواګانې د هغو نه چې څه کیدی شي هغه کوي او د خپل مور پلار دپاره دواګانې کوي مختلف نو دا مور پلار د هغو په زړونو کې د هغو په خوله کې هلته ژوندي دي د هغو په دواګانو کې د هغو په هر عمل کې دغه مړي د هغو په هغه هر څه کې ژوندي دي او مړي هغه دي هغه خلک مړه دي چې د چا اولاد فرمانبرداره نه یا خپل مور پلار نه یادوي یا یې اډو اولاد ونه یا یې اډو اولاد ونه دغه خلک چې کوم دی نو دغه مړه دي ځکه چې دغه خو بس چې مړه شو قصه یې ختم شو نه یې څوک یادوي نه یې په ښه کې یادېږي نه په بد کې نه په دوا کې نه په بل څه کې په هېڅ کې هم نه نو دغه خلک دغه مړه دي. ښه بیا خبره راغله د پیو او د اوبو ځای له نو دا پی چې لاول ده وڅکل او بیا تاله درکړو دا یې ځکه وڅکل چې په دې پیو کې که فرض کا چا اوبه ور اچولي یا په دې پیو کې چې کومې خپلې اوبه نو دا لوښی چې ډېر زیات پروت وي دا چې دمه شي نو په دې کې چې کوم صحیح پی کوم اصل پی چې پکې هغه لاندې کوز شي او کوم چې دا اوبه پکې نو دا بره پرې سر کې پرتې نو ده دا پی لاول ځکه وڅکل چې د دې پیو پرې سر باندې به اوبه راغلې وې نو ده ته دا اوبه څکلي دي کوم چې دا خالص پی و نو هغه بیا تاله درکړه تا وڅکل. راغله خبره د اوبو له د کوینې چې اوبه راوباسئ نو په دې کې که فرض کړه څه شګې مګې څه خسڼي وغیره هر څه چې نو دا یخ ته کوز شي له پاسه د سر اوبه چې دا پاکي نو ده تاله دا کنډولی یا جامې تاله درکړه چې لاول ته دا اوبه وڅکو نو دا یې ځکه درکړه چې د سر اوبه پاکې وي تا وڅکي لاندې که خسڼي وي یا که شګه وغیره هر څه چې نو هغه اوبه به ده بیا په احتیاط باندې څکلي دغه کار یې ځکه وکړو نو دغه هم په دغه ځای کې ستا ډېر غټ احترام او ستا ادب یې کړلی ستا د مشرۍ ستا د مالکۍ خیال یې ساتلی دی. بیا راشه د بیزو خبرې له چې په یو کنډک کې دې وي چې یاره څه پکې زیاتې دي او څه پکې کم دي نو د دغې نه د ده مطلب دا چې په دې کنډک کې بیزې زیاتې دي او سیرلي پکې کم دي. سیرلي یعنې کم ماده چې کمي پیسان څوک ورته پیسه وایي څوک ورته سیرلی وایي یو بیزه او د هغه چې کم نر وي نو هغې ته پیسه یا سیرلی ورته وایي اردو کې چې ورته بکره وایي نو د هغې نه د ده مطلب دغه و چې یاره په دې کې څه پکې زیاتې دي او څه پکې کم دي نو دا زیاتې چې پکې وي دغه بیزې او دا کم چې دي نو دغه پکې پیسان و سیرلي و پکې کم بل کنډک چې راغلی نو په هغې کې دي ویلي چې یاره څه پکې کمې دي او څه پکې زیات دي نو په هغې کې د بیزې یا چیلۍ پکې کمې وي او دغه پیسان یا سیرلي چې دي نو دغه پکې سیوا
نو د دغې نه ښکاره دا شو چې دی ډېر تیز هم دی، ډېر ذهین هم دی، ځکه چې په روانه کې د په دې کنډک کې دونه اندازه اخیستې وه چې یاره په دې کې د پلانکي جنس پکې کم دی، پلانکي پکې سیوا دی. نو د دغې نه ماته ظاهره دا شو چې دا انسان چې دا ډېر هوښیار، ډېر ذهین او قدر کوونکی، ادب کوونکی او په هره خبره پوهېدونکی دی. نو دغه هلک زما دپاره مناسب دی او د دغې هلک ته ما ورکړ. چې سوداګر د خپلې لور په دې وضاحت په دې خبرو باندې ورسېد، نو سوداګر ډېر زیات خوشحاله شو. په دې هم خوشحاله شو چې یاره زما لور دومره هوښیاره ده چې د بهرایي او په داسې په ژوره کیسه پوه شوه. زه په څه خبره نه وم پوه، د هغې نه ما بیل بدل مطلب هغسې او زما لور په دغې خبرو پوه شوه، په دغې ژورو خبرو ورسېده. په دغې هم خوشحاله شو، په دغې هم خوشحاله شو چې یاره ما چې کوم هلک خوښ کړی و، نو لکه هغه وښیي چې یو درونه هوښیار او ذهین هلک دی. خیر خبره به لنډه کړو چې دی په دغې شهزاده پسې یعنې په دغې خپل نوکر پسې راغی، ده ته یې دغه خبره وکړه چې یاره زه یعنې تا له خپله لور در کوم، تا نه زه خپل زوم جوړومه، خپله لور درته واده کومه. نو دغې شهزاده یا دغې نوکر چې دی نو دغه آفر یې قبول کړو، د ده دا درخواست یې منظور کړو، د دغې سوداګر د لور سره یې واده وشو، نکاح یې ورسره وشوه. کله چې دی په لاولنۍ شپه خپلې کمرې ته ورغی، لاولنی ملاقات و د دوی، نو د سلام کلام نه بعد ډایرکټ د شهزاده د دغې خپلې ښځې یعنې د سوداګر د لور نه تپوس وکړو، په دې سر یې ورته لاس کېښودو، په دې سر یې ورته لاس کېښودو او بیا ترې تپوس وکړو، وی دا سر د چا دی؟ دا جینۍ ورته موسکی شوه، ولې چې دغه خو هم ډېره هوښیاره او ذهینه وه. نو دا ورته موسکی شوه او دې ورته وویل چې دا سر خو لاول زما و، خو اوس دا سر زما نه دی، اوس دا سر ستا دی. یعنې چې دا خو لاول زما اختیار و، لاول دغه ومه، په ما د چا اختیار نه و، په ما د چا پابند نه و، په ما د چا مرضي نه وه، خو اوس دا سر ستا دی. یعنې که اوس زه ستا ښځه شوم، ستا ملګري شومه، زما عزت، زما سخته، زما خوشحالي، زما هر څه زما اوس ستا دي. نو یعنې زما دا سر ستا دی، نو زما دا هر څه ستا دي او زما اختیار هر څه ستا دي، نو اوس زما دا سر یعنې دا اوس ستا دی. نو شهزاده چې دا خبره واورېده، نو شهزاده پوه شو چې اوس زما چې کوم مقدار و، زما چې کوم مقام و، ما چې په کوم مقدار او په کوم هوښیارتوب په کوم دغه جینۍ په کوم معیار باندې ځان له د ژوند ملګري یا ښځه یا جینۍ کتله، نو هغه ما وموندله. نو شهزاده لږ ډایرکټ راپاڅېد او جینۍ د لاس ونیو او دې ته ویې بس تیاری کوه چې ځو. نو جینۍ حیرانه شوه، ده ته یې ویې چې اخر چېرته به ځو؟ ته ما چېرته به ځو؟ ستا کور کلی ګودر دی یا ته د کوم ځای یې کوم ځای نه، ته خو راغلی دلته نوکري دې کوله، مزدوري دې کوله، ته به ما چېرته بوځې؟ دی ورته موسکی شو، ده ورته وخندل، وایي زه نه نوکر یم او زه نه د بیزو ساتل یم او بس ځان تیاره وه، زه خو یو شهزاده یم او د بادشاه زوی یم او زه هم ستا په تلاش کې راوتی یم او ستا په شانتې یو هوښیاره او ذهینه او پوهه ښځه مې کتله، ځان له پوهه جینۍ مې کتله او بس ته مې اوس موندلې او بس ځان تیاره وه چې ځو. نو دی دغه جینۍ د ځان سره روانه کړي او خپل محل ته خپل پلار لی بوځي او خپل پلار ته هم بیا ټوله قصه وکړي او هغه ته ټول دغه وکړي چې یاره دا لاولنۍ چې کومې تا جینکۍ کتلې وي، په دوی کې په حسن کې، په معیار کې، په هېڅ کې کمی نه و، خو زما چې کوم معیار و، ما چې کوم ځان له یو ټارګټ یې یو کوم مقام یې زما چې کوم سوچ و، نو په هغه سوچ باندې دغه جینکۍ نه پوه دي، ولې چې ژوند چې دی دا یوازې په ښکلا باندې یا په حسن باندې یا په مالدارۍ باندې نه تېرېږي او دغه څه ژوند نه دی. نو ځکه د دغې د وجې تاسې کوم ما له 3 ودونه کړي وو، نو په هغې کې نور څه کمی نه، خو دغه کمی پکې و چې په هغو کې داسې جوړوالی، داسې سوچ او دومره پوهه او دومره ذهینتوب، دومره ذهانت په هغوی کې نه و. او دا یو جینۍ یا دا د سوداګر لور چې کوم دی، دا اوسنۍ چې ستا د وینګور ده، دغه په هر څه پوره ده او زما په معیار په هر څه پوره ده، دا اوس ما واده کړې ده او دا ما تاله راوست. نو بادشاه هم ډېر زیات خوشحاله شو، د خپلې نوي وینګور ته هم خوشحاله شو او د خپل زوی په دې ذهانت او په دغه خبره هم اخر پوه شو، بیا هم ډېر خوشحاله ځکه شو چې یاره یعنې هغه په خپله بادشاه او بادشاهت هم ډېر په جوور سوچ او فهم فراست باندې او په ذهن باندې او ډېر په هوښیارتوب باندې کېږي. بادشاهي له هم داسې یو سړی موضوع ني چې هغه په جوورو خبرو پوهېږي، د هرې خبرې په جوړوالي او د هرې خبرې په یخ باندې پوهېږي، داسې نه چې بس دا خبرې په سر وګرځي او په مخه لاړ شي، دې خبرې مطلب دا دی. نو د بادشاهت دپاره او د بادشاهۍ دپاره هم دغسې سړی موضوع ني. نو د بادشاه خوشحاله هم شي چې یاره زما زوی چې کوم دی نو واقعي چې دومره ذهین دی، هوښیار دی چې زما نه پس به دی زما جانشین وي
او صحیح یو ښه او یو هوښیار او عادله بادشاه وي. دغه زموږ یو ښکلې خوندوره او مزیداره کیسه انشاءالله. امید دی چې ستاسو به خوښه شوي. داسې پخوانۍ او داسې ښکلې خوندورې او ډېرې مزیدارې ډېرې ښکلې کیسې را روانې دي انشاءالله. هېڅ چېرې مه ځئ، ښاد او آباد اوسئ، زما سره اوسېږئ. د الله په امان.